دا وسلې او مهمات پاکستان ته له قاچاق کېدو راګرځول شوي. د کونړ امنیه قومندان مولوي عبدالخالق حقانی وایي امنیتي ځواکونو د شولتن په ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي خو په تورې څوک نه دي نیول شوي. د نوموړي په خبره په اړه یې پلټنې روانې دي څو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فتح مرادي خواته چې کومې د بیت المال اسلحې وې د بعضې غلو او د بعضې قاچاقبرو د لاسه زموږ دفاعان چور شوي دي. نو اوس د موږ مجاهدین کوشش کوي چې هغه اسلحې بیرته خپل لاس ته ورسوو. نو هغه د ملګریو د نتیجې په د دوی د ډېرو کوششو په نتیجه کې دغه اسلحه د شلتن په ولسوالۍ کې د موږ لاسته راغله. امنیه قومندان همدارا زیاتوي چې د سیاسي تحول په لومړۍ ورځو کې یو شمېر قاچاقبران او غله چې د اسلامي امارت په لیکو کې ځای پر ځای شوي وو له بېلابېلو امنیتي ډیپوګانو څخه یې ګڼ شمېر وسلې غلا کړي چې ځینې یې نیولي او د نورو د نیولو په لټه کې دي. په وخت فتح کې ډېر خلک د جهاد په نامه باندې صفو ته راننوتل، په حقیقت کې غلو او د مجاهدینو نظم جوړ نه و. نو دغه د مجاهد د نامه نه استفاده کوي او دغه اسلحې وړې وې او بیا خو دا سرحدي ولایت ته د پاکستان سره تقریبا 15 ولسوالۍ سرحد لري، نو ډېرې لارې لري. نو دوی غوښتل چې دغه اسلحې پاکستان ته واړوي، دوی ته دای خلکو لاسته ورسي چې هغه د مسلمانانو دښمنان وي. نو دغه اسلحې دوی اړولې دې ته تیاری کړې وې، خو لله الحمد د مجاهدونو د ډېرو کوششو په نتیجه کې دوی نسوی کولی چې اړولې. دا لومړی ځل نه دی چې په ختیځ کې امنیتي ځواکونه د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړي او ګاونډي هیواد پاکستان ته د وسلو د قاچاق کېدو د مخنیوي خبره کوي، بلکې تر دې وړاندې هم ګڼې هغه وسلې نیولې چې پاکستان ته قاچاق کېدلې. سباون ساحل، وحدت نیوز، کونړ.